چې د مینې ډک یم بس نه چېرته نفرت په وکم د مینې ډک یم بس نه چېرته نفرت په وکم ما دومره مه چېړه پښتون یم بغاوت په وکم او زما د ښه سړیتوب دغه امتحان پوره دی امن مې خوښ دی خو د جنګ په لوري نیت په وکم او یو دوه قطعې نورې دي چې خیر دې زه لرې فاصلې ساته خیر دې زه لرې فاصلې ساته او ځان سره زړه کې مې نږدې ساته او بله دعا به درته څه کوم او خدای دې د مرګ پورې ژوندې ساته او بله خطه چې یو ورکر وی راته که ووټ نه راکې یو ورکر وی راته که ووټ نه راکې او تاڼه تحصیل درله ملګري نه کوم ما وی چې ته تاڼه تحصیل نه کوې صحیح ده زه به بس نور مړي نه کوم نظم به ووایم زوړ نظم دی ارشاد یو ملګري فرمایش وکړو بس هغه نظم به ووایم نظم دی چې غلام لاس کته کما غلام گردش ته کوسې مخې ته د کور دیوال ته او ډډه وخلي و پیتاوي ته یې ځان ګرموو په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځې د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کړو خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې چا و نرونو باندې چا کاروبارونو باندې چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې چا په دمونو باندې او چا په تعویزونو باندې تا خو تعلیم کړی دی ښه تعلیم یافته سړی اتم دې پیل دی نو اووم خو دې پاس کړی که نه خو شپاړسم ته درته نښه کاله پاتې وو نو سبق خو سر ته رسېدلی و خو لږ پاتې و درې نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله هغه ډاکټر سره هغه خو ښه قابل ډاکټر و په مریضانو به یې رنګ رنګ تجربې کولې په ایمرجنسي کې به ډراپ ورته سپېمه کې لګوو د خېټې دړ له به یې د سر د دړ ګولۍ ورکړله وی به یو دړ دی یا په سر او یا په خېټه باندې په هر څه پوهه او په دویانو درته خو هم پوره غوګور اصل دی په المارو کې دي ښودي دي راغستې دي په هر څه پوهه یې خو راشه ډاکټري شروع کا غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره دا خو دنیا د څوک به مري څوک به جوړېږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نه شي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک بدلولی نه شي یاره څه ښکلی سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې او ځان یې په ملا باندې دوه درې کرته وټپوو دوی درله خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یه کمبخته هسې چټي دي د وړو په مور باندې خوړل نو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وې 14 سپېرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تلي وو د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستول د سپېمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پښې دې که یو ټوپ دې راله راکه چېرته د وی زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه وي چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران خیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناسو که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلي شونډې ناسو لکه نه چې اوري هغوی صلاح وکړه سړي باندې جوړ باد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو ملا دغه اندازه ولیده وی یو بلکل اثرات پې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتۍ وسېځلې هغه سمدس پس د ملا ګریوان ته لاس واچوو مولا وی هله ډېر سرکش آرامیان پیریان دي او سړی کلک ونیسئ په کټ کې یې مضبوط وتړئ یو څو څپېړې د مخ نه ترې نه چوتې کړلې چې څو کسان یې صفا صفا خبره کوئ بیا یو څو کوترې نورې ترې نه پاسولې وي د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ مولا چې ستړی شو ماشین یې د څپېړو بند کړو په ده چې کم پیریان راغلي چې اړاګان دي دغه د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله او که د سبا پر اعلان لړه نو سېزمه به یې سهار د کور خلکو به سیده هسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل مولا ښه پوست کړو خو انګاره دا ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو